د بلخ مرستیال والي له بهر میشتو سوداګرو غوښتل چې هېواد ته راستانه او د وطن په ابادۍ کې برخه واخلي. نوموړي د مولانا جلال الدین محمد بلخي په نوم د نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې له بهر میشتو افغان سوداګرو غوښتل چې په هېواد دننه دې پانګونه وکړي او په دې برخه کې دې خپل رغنده رول ولوبوي. هغه په هېواد کې دننه د پانګونې لپاره د رامنځته شویو شرایطو یادونه وکړه او ویل چې هېواد ته د سوداګرو راګرځېدل کولی شي د افغانستان په ابادۍ او د ملي اقتصاد په وده کې اغیزمن تمام شي. تاجران ملی ما که در خارج کشور زندگانی میکنند بیایند در داخل وطن، در داخل کشور در پهلوی شما صنعتکاران تاجران استادگی بکنند، کشور خود آباد بسازه و سرمایه گذاری بکنه. هر گوشه و کنار که هستند بیایند. نوموړي همداراز ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره ټینګه اراده لري او د پانګوالو د ستونزو د حل په برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. و هر نوع مشکلاتی که داشته باشه امارات اسلامی انشالله که است و روز به روز برای خدمت مردم هست. کدام چالش هایی که داشته باشه کوشش میکنه به حل مشکلات مردم ملت افغانستان. له بلې خوا د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې په هېواد کې د پانګونې لپاره غوره او مناسب شرایط رامنځته شوي چې د پانګونې د ودې او د سوداګرو د راګرځېدو له مهمو عواملو څخه یو همدغه د امن فضا رامنځته کول دي. بهترینه زمینه د کار برابره ده چې موږ 20 کاله تیرو 20 کالو کې د ارمان د داسې امنیت ارمان موږ درلودی، مګر الحمدلله اوس بهترین امنیت راغلی دی. په یو ډېره ښه فضا کې هر تجار کولی سي خپله سرمایه گذاري وکړي. ډاډه لکه موږ ته شهیدان یو ډېری سرمایه گذاري دي، لکه دا اوس د مزار هوټل ته شهیدان چې په میلیونو ډالر موږ دلته ولګول. باید وویل شي چې په وروستیو کلونو کې د هېواد د پانګونې بهیر ستر پرمختګ کړی او ګڼ شمېر سوداګر هېواد ته راستانه شوي دي چې د دې پرمختګ له مهمو نښو څخه یو هم د خوراکي توکو په ډېریو برخو کې د هېواد ځان بسیا ته رسېدل دي.